बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قدرمنو زمونږه سلسله زاړه یادونه په زاړه یادونه کې موږ تاسو سره په مختلفو حوالو باندې خبرې اترې کوو، لکه موږ په کلچر باندې خبره کوو، موږ په حجره باندې خبره کوو، موږ په رسم و رواج باندې خبره کوو. نن په دې سلسله کې د ډاګې کلي په حواله باندې یو تعارفي پروګرام چې دغه موږ ریکارډینګ کړو د مواس خان کاکا خبرې هغه کې خوښ شوته. زمونږ راکلي دا د شیرشاه روډ په سر باندې آباد دی، او کله چې بابر جلی راغی نو د دې ځای ګجو خان چې هغه اوس هم په دغه ډیرا باندې ښخ دی د دې کمپ سره، نو هغه سره چې کوم دی نو د لزاکو سره کومک وکړو، د لزاک له ځای نه ویستو، او هغه چې کوم دی د منډون قوم نو ګجو خان، او بیا د هغې نه پس شیرشاه سوري چې راغی نو هغه دا سړک د کلکتې نه والي کابله پورې چې راوستو، نو د دې په سر باندې ډېرې صحابه نه پس زمونږ راګی کلي د هغې په سر باندې آباد دی. او د اجرو سیستم زمونږ چې کوم دی نو د هغه وخت نه په دې کې چې کوم دی نو یو پیره زه په کالج کې یو انګریز راغلی و، نو هغه د دې ځای د تهذیب مطابق دغه کړی و، نو زمونږ د هغې مشر چې کوم په هغه وخت کې په سن 64 او 63 نو په هغې کې حاجي رحمت خان د دې ټول چیف و، نو هغه د هغه کپړې د هغه اغوستنو او د هغه اوسېدل چې کوم دی نو هغه انګریز ډېر خوښ کړو. موږ راتلو په لاره باندې، نو ما ته یې چې دا څه شی دی، نو ما ته یې چې دا نایټ کلب دی زمونږ د کلي دپاره، چې کوم زمیندار یوې وکړي ګوډ وکړي ستړي شي نو بیا ماسخوتن راشي په دې کې ټنګ ټکور رباب یا چې کوم دی نو لکه نور داسې څه یو بل ته کیسې پخوانی ویل، نو په دې باندې هغوی خپل وخت تېروي، او دا د هغوی دپاره د یو کلب مثال دی. هغه انګریز خو لړو، او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دا خو 1864 خبره وه. بله دا یو تاریخي کلي په دې باندې دی چې کله په 1834 کې سید احمد شهید بریلي په دغه باندې حمله کوله په هند باندې، نو د دغه نه رستم نه خپل کسان رامخکې کړو، لښکر رامخکې کړو، او د بوټسیري سره دې روډ ته شیرشاه روډ ته راووتو، او دې ځای کې چې کوم دی نو د مانیرا سره چې ووتو نو بیا هند ته لاړو دې سایډ باندې. چې هند ته لاړو نو هغه ځای کې چې کوم دی د شپې حمله وکړه، او په هغه وخت کې خادي خان نوم و چې هغه د هند چیف و، د دغه اوس چې کوم سره مشر دی د هغه نیکو الراد خان نیکو، نو په هغه ځای باندې حمله وکړه. او ځکه چې دا حمله په دې مسلمان باندې ځکه کوله چې هغه د هندوانو د سیکانو مرسته کړې وه، سیکان اټک ته رارسېدلي وو، او دې خوا چې کوم دی نو په زیده کې ارسلا خان او اشرف خان هغه پخواني مشران چې کومونو هغوی ورسره مرسته وکړه، دغه خادي خان چې کوم دی نو دغه نه لرې کړ، او خپل د دې 4 کاله چې کوم دی نو اسلامي حکومت یې قایم کړ، او عشر زکات به سید احمد شهید بریلي اخیستو. بیا د هند نه چې کوم دی نو هغه لړ د توتالی دغه ته مکرم خان بابا کلي ته پنجتار ته، او په پنجتار کې 15 کاله هغه حکومت وکړو. نو دا دغې سره چې کوم دی نو زمونږ د کلي مشران چې کومو چې په هغې کې یو په 1846 کې زرین بابا نوم و چې هغه هم جهاد د هغې نیکو و، هغه د انګریزانو سره جهاد لتلی و، چې کوم جهاد پرې دغه کې شو پرې سوات کې. بله زمونږ د کلي نه چې کوم دی نو د پاکستان دپاره د تحریک دپاره چې کوم مشران مخکې شو هغوی ډېرې غټې قربانۍ ورکړې وې، چې په هغې کې چې کوم دی نو لکه زمونږ تاج محمد خان بابا چې هغه په دغه کې هغه وخت کې سره تحریک یې چلاو د انګریزانو خلاف، او زمونږ حاجي رحمت خان صاحب چې کوم دی هغه چې کوم دی نو هم په دې تحریک کې ډېر مخکې و، او په دغه شان چې کوم دی نو نور زمونږ ډېر مشران وو چې اوس یې زه یو نوم لکه ما ته مخې ته دغه دی، نو دغه زمونږ د دې تاریخي دغه دی. او نن سبا زمونږ شهباز خان چې کوم د دې ځای دغه ناظم صاحب و هغه وفات شوی دی، نو د هغې نه پس زمونږ اوس دا کوشش دی چې زمونږ د خپلو مشرانو کې داسې یو کس رامخې ته کړو چې هغه د دې کلي د خیر ښېګړې لپاره کوششونه وکړي، او خپل چې کوم دی هغه صلاحیتونه برویه کار راولي. یو بل ملګری محمد علي په نوم باندې هم شریک دی. زمونږ دا ضلع چې دی نو دا یو ډېره زرعي او زرخیزه ځمکه لري، او ډېر پیداواري فصلونه پیدا کوي، چې په هغې کې د صوابۍ ضلعې د ټولو نه پیداواري فصل چې د ریونیو په لحاظ باندې دا د مرکز دپاره موږ ډېره لوی ریونیو ورکوو، د صوبې کې د سیس ډیولپمنټ ټیکس په مد کې مطلب دا موږ ډېرې زیاتې پیسې ورکوو، نو ډېر پیداواري فصل چې دی نه د دې ضلعې په نصیب شوی دی. مرکزي حکومت له که د ټولو نه سیوا ټیکس څوک ورکوي نو هغه د آیل کمپنۍ ورکوي، او دویم نمبر 70 ارب روپۍ سالانه سنټرل ایکسایز ډیوټي د دې تماکو نه مرکزي حکومت ته ځي. دا د پښتنو یو ډېر نقداور فصل دی، خو کم نصیبې دا دی
چې په دې فصل باندې د پښتنو اختیار نشته، لکه څنګه چې پنبه ده، ریجه ده، غنم دي، نه په هغې باندې د دغه صوبې خپل اختیار دی، د هغې خواږه او د هغې هر څه چې دی هغه صوبه په خپله. نو موږ د دې پروګرام په وساطت سره نن هغه وخت راغلی دی او پښتانه هغې ته سترګې په لار دي چې زموږ دا حق وګټل شي. دا 47 ارب او دا 70 ارب روپۍ چې هر څه دي دا پښتنو ته واپس میلاو شي. او زه به یو دا خبره م وکړم چې د پښتنو د فصل نه دومره لوی آمدن مرکزي حکومت ته شته، خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ فصل ته فصل نشي ویلی، دا په نارکاټکس کې هغې راولي او تر اوسه پورې په تجارتي خانه کې زموږ د تماکو په حیثیت د فصل نوم هم نشته. نو موږ دا مطالبه کوو چې دې له د فصل درجه ورکړی شي او ورسره دې دا فصل صوبې ته حواله شي. بیا د تماکو په حواله د ټوبیکو بورډ چې کوم فنکشن دی او د ټوبیکو بورډ چې کوم تشکیل کېږي، نو موږ د هغې نه کم از کم مطمئن نه یو. په سن 52 کې دې کلي ته بجلي راغلې وه، ډاکټر خان صاحب وزارت اعلی کې راغلې وه. او بل د ډاګۍ خوشقسمتي دا ده چې یو خو د دې ټول جایداد چې دی دا نهري دی، 98% جایداد چې دی دا د ډاګۍ نهري دی. او دویم نمبر خبره دا ده ډاګۍ د تعلیم په لحاظ ډېره زیاته زرخیزه ده. په دې کې د ډاکټر عبدالحق غوندې چې هغه په بین الاقوام کې مطلب دا دی چې دی پروفیسر دی او په کاناډا کې نن سبا، او د ډاګۍ کم از کم چې دی په دې کلي کې 30 35 40 پورې چې مطلب دی MBBS او MRCP ډاکټران دي، د انجینرانو څخه کمې پکې نشته، د پروفیسرانو څخه کمې پکې نشته. زه به ووایم چې په دې ټولو رزړو کې که په تعلیم باندې زرخیز کړی دی نو دا د ډاګۍ کړی دی. او د هغې مثال دا دی چې نن تاسو وګوره نو په ډاګۍ کلي کې د روډ په غاړه په 2 لک روپۍ مرله جایداد نه میلاوېږي. وجه سره دلته امن دی، دلته اخلاص دی، تعلیم دی، خوشحالۍ دي. د کلي مونږ ته زړو مشرانو داسې روایات پرېښي چې په دې کلي کې هر یو بچی چې رالویږي نو هغه د اصلاح او د ترقۍ د جذبې د لاندې د خپل کلي او د خپل کلي نه ګیر چاپېر د چاپېرچل چې څومره مطلب دارې خلک دی نو هغې سره د مینې او د محبت چې نه اظهار کوي. اول ستاسو نوم څه دی؟ سید قریش. ستاسو عمر به څومره دی د خیر سره؟ اوقات یعنې 100 کاله ستاسو عمر دی، تاسو د ډاګۍ اوسېدونکي یې که نه؟ نو تاسو په دې دومره وخت کې سړي ګډي یعنې مخکې تاسو چې کله خلکوالی په حیث باندې رښتیني نشته، هغه خلک نشته، دغه ټول دروغ وشوي، بېمان دي. زه په دغه نه وایم، زه وایم چې خدای موږ حق شان کړي چې او به وکړو نو به او اوس او نشته، اوس ټول غلي دي. موږ وایو خدای پاکه په موږ باندې هغه حکومت راولي چې صحیح او موږ ته خیر راکړي. هغه نشته، خو بس چې راځي نو جیب کې اچو او د بل مسلمان ورور برخه نشته.